بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او سړی مشوم ملګرو په نننی کلاس کې مثال د پاره پیر اپ ورډ راوړی دي دا موږ سره کوم ورډ دي دا موږ سره هغه ورډ دي چې د هغې پروننسیشن یو رنګي خو د دې معنی بم بدلی او د دې چې کوم سپیل هغه بم بدلی نو دا درته په نننی کلاس کې کوم او د کلاس په هره کې بر یو ډیر مهم سیس هم شریکوم راځي چې خپل نننی کلاس شروع کو پهلنې ټکی موږ سره سره فلاور فلاور څه ته وي دا موږ وي ګلونو ته بیا چې موږ سره کم فلاور را سره هغه څه ته وي هغه موږ وي وړو ته یعنی تاسو چې کم روټۍ پخوئ د کوم وړو نه هغې ته په انګلیش کې څه وي فلاور یعنی سپیلنګ یې بدل دی خو د دې پروننسیشن دا یو رنګ دی نو دې ته به موږ په انګلیش کې څه وي پیر اپورډ یعنی فلاور ګل ته وي او فلاور چې کومه دی دا څه ته وي دا موږ وړو ته هم ویلی شو هیر څه ته وي هیر وي ویښتو ته یعنی د انسان چې کم په بدن باندې کم ویښته هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو هیر او بل هیر چې موږ څه کم راسه دي دې ته څوک خرګوش هم وي او دې ته سوی هم ویلی شي صحیح ده دې هیر ته مطلب د دې سپیلنګ بدل دی د دې پروننسیشن یو رنګي دی دې ته موږ هوموفون ورډ هم ویلی شو میل چې کومه دی دا یو خط ته وي دا یو میسیج ته هم ویلی شو یو خط ته هم ویلی شي نو میل چې کومه دی خط ته ویلی شي بل لاندې چې کوم موږ سره میل راسه دی دا موږ څه دپاره استعمالو دا موږ د یو سړي دپاره استعمالو یعنی نر دپاره موږ چې کوم څیز استعمالو هغې ته میل وي او د خط دپاره چې کوم موږ میل استعمالو د دې سپیلنګ به بدلی پروننسیشن به یو رنګي او معنی به هم بدلی ویسټ څه ته وي ویسټ وي ګند ته یعنی ګندګۍ ته څه وي دې ته وي ویسټ دا بل ویسټ چې کومه دی دا تاسو ته په تصویر کې ښکاري د دې انسر به تاسو ماله په کمنټ سیکشن کې راکوئ جینز موږ څه ته وي جینز موږ پینټ ته وي جینز چې کومه دی دا مطلب د هندۍ ژبې لفظ دی دا انګلیش بارو کړی دی او دې ته مطلب موږ په پښتو کې هم جینز وایي نو دا چې کوم موږ پینټ اچو هغې ته موږ په انګلیش کې جینز ویلی شو بل جینس چې کوم موږ سره سره دا خصوصیاتي مطلب دا کله چې د مور او پلار نه انسان ته کم خصوصیات بچی کې راشي هغې ته موږ جینز ویلی شو دا چې کوم خصوصیات دا د مور او پلار نه بچو ته ورواوړي نو دغې ته مطلب موږ جینز وایي دا د بیالوجي ورډ دی دې باندې ډېره خبره نه کوو باید وی تاسو دومره زده کړئ هیر څه مطلب دی هیر وی موږ وی دلته یعنی که ته چېرته یو کس ته وی چې مطلب دلته راشه نو ته به ورته کم هیر یعنی دلته راشه هیر چې کوم دی موږ وی دلته په پښتو کې ورته موږ وی دلته او بل چې کوم موږ سره هیر راسه دی هغه څه ته وی هغه وی غوږ ته یعنی غوږ ته څه وی هیر یعنی اورېدو ته هم ایون ویلی شي مطلب هیر فیر څه ته وی نشپاتۍ ته موږ په انګلیش کې څه وی فیر او بل چې کوم موږ سره فیر راسه دی دا جوړې ته وي یعنی تاسو خو په تصویر کې دوه مرغۍ ښکاري خو دا مرغو ته نه وي یعنی دا هرې دوو څیزونو ته ویلی شي فیر یعنی دوه چې کوم جوړه څیزونه یو رنګ یا نر او ښځه یا مطلب دوه جوړه چې کوم بوټان چې کوم دوی یا چپل یا وغیره څه چې هم دوی هغې ته موږ په انګلیش کې ویلی شو فیر ډیزرټ څه ته وي دا موږ یو خوږ څیز ته وي هر خوږ څیز ته موږ مطلب ویلی شو ډیزرټ دا چې کوم اکثر تاسو به دا کیکونه خوړلي په کیک باندې چې کوم د پاسه دا خواږه څه چې مطلب چاکلیټ وغیره دا څیزونه پیاچي نو دې ته موږ په انګلیش کې ویل شو ډیزرټ او بل چې کوم موږ سره ډیزرټ راسه دی هغه څه ته وي صحرا ته وي تاسو به صرف په سپیلنګ کې فرق کوئ او تاسو به په پروننسیشن یو دی او مینینګ یې بدل دی نو تاسو به سپیلنګ ته ګورئ بیا به د هغې معنی کوئ نو ډیزرټ چې کومه دی دا صحرا ته وي یعنې وچ ځایونه چې کوم ځای کې شګې بوټي وغیره دا څیزونه نه پیس چې کومه دی ټوکړۍ ته وایي یعنې د یو څیز ټوکړۍ ته یعنې تاسو روټۍ در سره تاسو د هغې نه لږه شانته راکټ کئ هغه وړۍ ټوکړۍ ته بیا موږ څه وایي پیس یعنې پیس بله چې کوم موږ سره پیس راسه دی تاسو ته خو به په دې تصویر کې مرغۍ ښکاري خو دا ده کونتره دا مطلب دا موږ سره د پیس یو نشان دی تاسو څوک کونتره درکړي چې دا څه نشان دی نو دا د امن نشان دی نو پیس چې کومه دی امن ته وي او بره چې کوم پیس دی هغه موږ څه ته وي ټوکړۍ ته وي تاسو ته ما سمپل ویل چې تاسو سپیلنګ ته ګوره که تاسو ته بیا هم څه مسلې ما ته وویلی شي په کمنټ کې په دې ما نور هم کلاسونه جوړ کړي دي هغه هم کتلی شئ ملګرو تاسو ته چې څنګه ما ویلو چې په اخره کې به زه تاسو ته په سیکنډ پارټ کې به زه تاسو یو بل څیز هم شریکوم دا مې تاسو له یو څو ټکي راوړي دي د دې نه بعد نور هم شته دی نو دا به زه تاسو ته په دې کې ایکسپلین کوم
اوس موږ ته دلته دي دا د پیر اف ورلډ دا نه دي، دا نور ټکي دي خو دا هم دې سره ریلیټډ خو نه دي، خو بیا خو ما وایي چې دې سره ریلیټ کړم او دې کلاس کې تاسو ایکسپلین کړم ځکه چې دې کلاس نه تاسو ښه معلومات زده کړئ. پیلنی ټکی موږ سره سره ډینټډ. ډینټډ څه ته وایي؟ کله چې تاسو سره یو غاړی درسئ او هغه اکسیډنټ شي یا مطلب لږ شانته چقړ شي، یعنی هغه باډي پکې دننه وردننه شي، نو دې ته موږ څه وایي؟ ډینټډ. دویم نمبر ټکی موږ سره څه دی؟ سور نشان به تاسو ته ښکاري سکریچ. سکریچ څه ته وایي؟ کله چې ستاسو یو غاړی یو مطلب دغه څیز سره ولګي دیوال سره او هغې نه رنګ واوړي، رنګ ترې واوړي، نو دې ته موږ په انګلیش کې ویلی شي سکریچ. کرشډ. کرشډ څه ته وایي؟ تاسو سره یو څیز در سره بوتل وغیره څیز درسئ او دا مطلب بالکل چقړ شي، ختم شي، نو دې ته موږ څه ویلی شو؟ دې ته موږ ویلی شو کرشډ. بل چې کوم موږ څه ټکی راسه دی؟ ریپډ. ریپډ چې کومه دی دا به بالکل تاسو ماته په کمنټ سیکشن کې ایکسپلین کړئ، ځکه چې زه تاسو ګورم چې تاسو کلاس څومره پورې ګورئ او تاسو د کلاس نه څه زده کوئ هم او که نه. کریکټ. کریکټ څه ته وایي؟ کریکټ تاسو سره مثال خبره یو پیلی در سره او هغې کې مطلب چاو دی راشي، یعنی یو کرښه شانته پکې راشي، ماته شوي نه خو مطلب ماتېدو ته ورقریب وي، نو هغې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ کریکټ. بل دویم نمبر تاسو ته به راشنا پیلی ښکاري، دې نه دا سایډ رامات شوی دی، دې ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ چپډ. یعنی چې مطلب یو ګوټ شانته تي یا یو سایډ تي رامات شي، نو دې ته به موږ په انګلیش کې څه وایي؟ چپډ. بروکن. بروکن څه ته وایي؟ ماتېدو ته، یعنی مطلب چې لږه ماتې، ډېره نه ماتې، لکه اوس مطلب تاسو سره پیلی ښکاري، دې نه دا کونډه ماته ده، دې ته به موږ څه وایي؟ بروکن. بیا موږ سره چې کومه دی سمیشډ. سمیشډ چې کومه دی مکمل ختمه شوي. او تاسو ته زه بل هم دې کې نالج درکړم چې سمیش چې کومه دی دا موږ د هرې شیشې ماتېدو ته موږ په انګلیش کې څه ویلی شو؟ سمیش ویلی شو. نو دا د دې سره ریلیټډ ورډس خو نه خو بیا هم مطلب ما تاسو ته ویل چې دا مطلب ډېر امپارټنټ کلاس و چې دې کې زه تاسو دا څیزونه هم ایکسپلین کوم. ملګرو که بیا هم تاسو ته په دې کې څه قسمه مسلې نو تاسو ما ته په کمنټ سیکشن کې کمنټ کولی شئ، نو انشاءالله زه به تاسو په دې په اسانه طریقې بیا هم پوه کړم او په دې باندې زما نور کلاسونه هم دي هغه هم تاسو کتلی شئ او انشاءالله هغې نه به تاسو ډېر زده کړه وکئ. هغې کې ما نور هر څه هم ایکسپلین کړي دي، که ما تاسو ته صرف لږ لږ هر څه ایکسپلین کړه، په هغې کې ما ډېر ایکسپلینیشن کړه. ملګرو که چېرته تاسو ته په څه قسمه څه کې مسلې تاسو ما ته کمنټ سیکشن کولی شئ، زه به انشاءالله په هغې باندې تاسو له ویډیو جوړوم، په هغې به زه تاسو له ویډیو جوړوم. هغه به لږ ټیم هم ولي ځکه چې اوس وخت کې زما ډېر مصروفیات دي، خو بیا هم زه کوشش کوم چې ستاسو چې کوم څه کې درته مسلې هغه زه تاسو ته ایکسپلین کړم. او بیا ملګرو بله خبره دا ده چې مطلب تاسو ته په یو څیز کې مسلې ما ته په واتساپ باندې تاسو SMS کولی شئ، خو په واتساپ باندې تاسو ما ته پیجز نه شئ رالیږلی چې مطلب تاسو موږ ته دا ریډ کړئ یا د اخوا دېخوا. نو ملګرو انشاءالله زه به تاسو دا ایکسپلین کوم. ملګرو دا و زموږ نننی کلاس چې پای ته ورسېدو، انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغه وخته پورې ما له اجازت راکئ، ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان هم ډېر ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.